د امیر المؤمنین حفظه الله د یو فرمان له مخې د کونړ ولایت له مرکزي زندان څخه 450 تن آزاد او د 30 تنو نورو هغو د بند په موده کې کموالی راغی. دا بندیانو سره چې کومه دا تخفیف شوې ده دا د امیر المؤمنین صاحب فرمان دی او د سترې محکمې چې کوم دی دا یو متحد المال دی چې په دې کې غالبا 450 کسان چې کوم دی دا خوشي شوي دي خوشي کېږي او باقي کسان چې کوم دی په 83 کسانو کې چې کوم دی دا څه کسان چې کوم دی دوی لپاره د عفو او د تخفیف دغه راغلی ده فرمان راغلی ده. هغوی چې له زندان څخه د وتو جوګه شوي وای دلته یې په بېلابېلو برخو کې داسې څه زده کړي چې له زندان څخه د باندې ژوند کې مثبت بدلون راوستی شي. مدرسه ده دلته چې د زندان نه ده دا یوه مدرسه ده. موږ ته ټوله شپه ورځ موږ ته مولوي صاحبان مهذب شوي دي او دوی موږ ته داسې درس راکړی دی الحمدلله چې د دې نه بل سیوا او دغه موږ په بار په 30 کالو کې دغه موږ نه ولیدلی چې دلته په څو ورځو کې موږ ولید الحمدلله. خو دا موږ په بند باندې ځان ته نه موږ راکوو په دې چې دلته موږ راغلي وو ما باندې خپلو والدینو عریضه کړې وه اصلاح نه و شکر الحمدلله دلته موږ داسې ورځې شپې تېرې کړلې چې موږ ته د مابس د منصبینو د خوا نه موظف استادان مقرر شوي وو چې د وخت په وخت موږ ته د درسونه راکول دیني درسونه وو نور د سواده موضوعي درسونه وو. د کونړ مرکزي زندان مسؤلین وایي د محبسه دننه یې په بېلابېلو برخو کې د بندیانو د اصلاح لپاره ځینې برنامې چمتو کړي چې د محبوسینو لپاره د روزنې یو ښه فرصت دی. چې دلته بندیان د بار نه چې راشي نو حالات ډېر بدل وي الحمدلله چې د دې ځای نه وځي نو هغه په داسې شکل کې وځي چې هغه حافظان د قرآن وي هغه ګیرې لباس شرعي لباس باندې الحمدلله هغه ملبس وي. په تیر کې هم د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو په مناسبت د کونړ ولایت له مرکزي زندان څخه ګڼ شمېر کسان له بند آزاد شوي او د ځینو نورو هغو د بند په موده کې کموالی راغلی و. د مسؤلینو په وینا د ډیرو آزادو شوو بندیانو ژوند د تیر په پرتله د پام وړ بدل شوی چې د ټولنې د اصلاح لپاره یې ښه ګام ګڼي.